د کابل ښاروالۍ سره په همغږۍ د احمدیار ګروپ په مالي لګښت د کابل ښار د پنجشنبه فامیلي څلورلارې په نوې او ښکلا لرونکې بڼه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښاروالۍ مسؤلینو د دغه څلورلارې د پرانیستلو په مراسمو کې له نورو شتمنو هیوادوالو وغوښتل چې له کابل ښاروالۍ سره د ښار په ښکلا او جوړولو کې همکاري وکړي. احمدیار گروپ که هزینه مالی این فواره را به دوش گرفتند به اندازه 53 لک افغانی دیگه مصرف کردند و در وقت موثر 3 ماه این چاره‌ای الحمدلله جور شده و به بهره برداری سپرده شده است. همینک افتتاح بهره برداری چاره‌ای را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزای خواهد داشت. کابل ښاریانو د ښاروالۍ د رغنده فعالیتونو ستاینه کوله. ویلي چې د دوی په سیمه کې د ښاروالۍ له لوري د پام وړ فعالیتونه ترسره شوي او د ښار په ښکلا او نظم کې بدلون رامنځته شوی دی. در طول تاریخ که در اینجا جفا شده، در اینجا بالاخره خیانت شده، مردم تلاش کرده که در این وطن غصب بکنن، چور بکنن، حق دیگران را تلف بکنن. با آبادانی از این وطن یک ذره تاجو نشده و امروز الحمدلله آبادانی که ما میبینیم در تقریبا در کم وقت که الحمدلله چهارراهی را و چهارراهی دیگر که همه چهارراهی کابل را میبینی بسیار آدم خوش میشه و این شهروندان چقدر با جوش و خروش اینجا جمع شدن. بسیار خوب شد که همین چهارراهی ها را ساختن. اگه نمیتا امارت اسلامی بعضی جاهای دیگر را نمیتا جور کنن مردم همیشه از پیشان خوش میباشه و حمایتشان میکنه بیشتر. د ښاروالۍ مسؤلینو ژمنه وکړه چې کابل ښار به د نړۍ د نورو ښارونو په شان په یو پرمختللي ښار بدل کړي. به تمام همشهریای عزیز کابل اطمینان میتم که به زودترین فرصت انشاءالله صاحب یک شهر با فرهنگ، با وقار، با عزت، زیبا، سرسبز و نظیف می باشیم. کابل ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او څلورلارو جوړولو چارې د تیر یو کال را په دې خوا پیل کړي دي چې ډیری پروژې بشپړې شوي دي او د روان کال په اوږدو کې به د کابل ښاروالۍ له لوري 150 نورې بنسټیزې پروژې پلي شي.